پیوستون تلویزیون درنو لیدونکو دا چې نن د اختر وروستۍ ورځ ده او وروستۍ میله هم ده راغلی یو د روزګان ولایت د لوړ سرخوم سیمې ته د میلهوالو سره به وغږیږو همداسې ور به سو چې دوی څه ډول اشپزي کوي دوی څه ډول میلې لمانځي تاسو زموږ سره واوسئ اختاره ته مستي دې راوړو هرې کوڅې نه د بنګړو شرنګاره ځینه مور جانې ډېرې پیسې راکړو ښایسته نوکریزې بنجاره راوړې دینه همزولو ډېر مې زړه خفه دی نو درنو لیدونکو دا چې میلهوالو ته راغلي یو اشپز مو تر څنګ ولاړ دی د ده سره به وغږېږو چې نن دی څه ډول میلهوالو ته څه ډول اشپزي ورکوي راځه مهرباني لومړی د پیوستون تلویزیون ته ځان ور وپېژنئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو پس له سلامه څخه د پیوستون راډیو ټولو اورېدونکو پیوستون تلویزیون ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم چې تاسو هم روغ او جوړ یاست ډېره زیاته مننه کوو خوشحاله اوسئ دا چې نن د اختر وروستۍ ورځ او تاسو هم راوتلي یاست میلهوالو ته څه ډول اشپزي کوئ هېڅ پخوئ بالا خو دغه مو راوړي دي پلي مرغان مو راوړي دي کړي مو دي بخار ته مو راچولي دي نو چې هلته پخېږي دلته مو دا پیاز راخیستي دي پیاز ورته سره کوو وروسته رومیان راخو هغه رومیان پسې وراچوو هغه رومیان چې پخېږي نو د هغه وروسته بیا هغه دغه پخېږي رومیان چې پاخه سي نو هغه غوښې به د هغه وخت ورته پخېږي باره به دا وخت یو څه رالنډ سي باره به دغه وکړو غوښې پسې ور واچوو باره به ډېره خوندوره اشپزي راسي ښه دغه اشپزي چې څه ښیې دا څه ډول اشپزي ده دغه مثلا څه ډول دي نه ځینې ورته وایي پیاز غورمه ورته وایي ځینې ساده غورمه ځینې څه ډول ځینې روش ورته وایي څه شي پخوئ موږ ساده غورمه پخوو خو بس ساده غورمې ته مو تصمیم نیولی دي بالا چې ښایسته غورمه راشي دغه اشپزي د څو خلکو دپاره یعنې څونه میلهوالو دپاره ده او په څونه وخت کې به اماده شي په وخت کې نو د خیره سره تقریبا یاره نیم ساعت بعد یا داسې وخت بعد به اماده شي د خیره سره نو میلهوال تاسو خپله یې وینئ داسې د خدای مخلوق دی نو تقریبا څو کسان به یې 50 کسه یا 80 کسه یا 40 کسه په دا شاوخوا کې به وي نو دا ګرده ملګري انډیوالان دي نو ګرده راغلي بس میلې ته مو تصمیم نیولی دی چې دغه وکړو ډېره زیاته مننه کوو د اشپز سره مو خبرې وکړلې ده مو راته وویلې چې بس د میلهوالو دپاره موږ غورمه آماده کوو د ده څخه ډېره زیاته مننه کوو نو راځو دا نور میلهوال د لارې دې ملګريه دا ګمان ونه کړې چې تا نه لرې لرې یم زه چې د جانانه د لارې دې ملګريه دا ګمان ونه کړې چې تا نه لرې لرې یم دا ګمان ونه کړې چې تا نه لرې لرې یم چې د اختر نن وروستۍ ورځ ده یعنې د اختر درېیمه میله ده په عادي اصطلاح باندې راغلي یو د روزګان ولایت د لوړ سرخوم سیمې ته څو ځوانان مې څنګ ته ولاړ دي د دوی سره به وپوښتو چې دوی اختر څه ډول تېر کړي دي څه ډول یې راپیل کړي وو او وروسته به څه کوي راځه مهرباني لومړی دې ځان راته وپېژنه د کوم ځای اوسېدونکي یې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نوم مې شمس الله دی د روزګان ولایت اوسېدونکی یم د چهري شمس الله جانه ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکوئ او حاضر خلاص د مرکې کولو دپاره راځه راته ووایاست چې د اختر د لومړۍ ورځې څخه پیل مو څه ډول وکړي کومو ځایو ته ولاړاست دا چې د اختر وروستۍ ورځ ده تر دا مهاله پورې مو څه کړي اول دغه چې د مبارکۍ ورځ وه سهار اول ولاړو په مسجد کې مو د جامع لمونځ وکړو د هغه بعد د مسجد خلکو سره روغبړ مو وکړي د هغه بعد ولاړو د کوره څه مو وریجو چې موږ ورته وایي کاسه مو وخوړله په مسجد کې د هغه بعد پنځه کې کور ته کښېناستو یا لس کې یا نیم ساعت ولاړو د عیدګاه لمانځه ته عیدګاه د لمانځه بعد نو بالا ګرمي مو وه غرمه مو وه دوستو قریبان زموږ ځای ته هم راغلي وه غرمه یې راسره تېره کړل ماپښین مونځ ولاړم خپل د دوستانو قریبانو ځای ته مبارکي مې ورکړله د هغه بعد خو نو میلې دي میلې دې څه ډول تېرې کړې څه ډول دې ولمانځه اوله میله مو ولا
لاړو چوري خواته چوري ولسوالۍ چوري ولسوالۍ ته ښه میله مې وکړله په دا دویمه میله په بازار کې شاوخوا ځنګل ډېر ودغاړه بل نن چې د اخیره میله ده انډیوالان ملګري راغلي دي ډېری خلک دي چې د روزګان ولایت دولت څرخی یو دره ده هغې درې ته راغلي یو بله شپاړزم بجې کې وو دا میله مې د دې تازه خپرونکي څه راولي ولا خپرونې څه مې نه دي زده خیر مشکل نشته وروستی پیغام بیا اورو بیا راځو تعامل خیر چې اوس خو اختر د اخري میله ده بعد اختره ټول د روزګان ولایت شریف ولس خصوصا ځوانانو ته ځای یو خپل کار ته ودرېږي که څوک مکتب وایي باید خپل مکتب وایي که خپل کسب و مستري خانه خیاطي هر کار کوي چې هغه خپل کار سرته ورسوي بس مننه ورور ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ د پیوستون تلویزیون درنو لیدونکو څنګ ته مې یو بل ګران دوست ولاړ دی یو بل ځوان ولاړ دی راځم د ده سره به د اختر په باره کې وغږېږو چې ده دا مهاله پورې څه کړي دي څه پلان لري وروسته دا چې د اختر وروستۍ ورځ ده مهرباني پیوستون تلویزیون دی ځان مو راوپېژنئ د کوم ځای اوسېدونکی محمد کریم خلیلي دی د مرکز فریدکوټ اوسېدونکی یم خلیلي صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې راغلاست درته وایو میله مو نن کومې خواته راایستلې ده په څه موخه باندې راوتلې میله مو ولا د بازار سره ګوښه شوې ده چې د سرخون لوړ سرخون درې ته دغه ځای ته مو نن ځان را رسولی دي ډېری ملګري سره راغلي او دا راته وایي چې د اختر لومړۍ ورځ څه ډول پیل کړه اختر دویمې دې تېرې شوي دي هغه دې څه ډول تېرې کړې په اوله میله خو نو نکې را باندې ناوخته شو انډیوالان مې راسپېدلي وو کندهار مې تابع کړم دا یوازې پاتې شوی یا نور یاران هم پاته وو بله دوی نکې لږ وختي راسکتلي وو بله چې موږ راغلو نو خیر بیا به بله میله وو بله دومه میله نو داسې ولاړو هغه د مرابات خواته دومه میله مو هغې خواته ایستلې وه نن اخري میله د سکون دریا د نورو اخترونو په پرتله باندې تاسو دغه اختر څه ډول معلومېږي او څومره خوشحاله یې څومره خوښ خوشحاله خو نو یو اختر خو ښه اختر دی امنیت هم ولاړ دی مګر یو څه اقتصادي وضعیت سره خراب یعنې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی په دغه امله دکاندارانو څه اضافه کاري مو کړې وه د لسو کلدارو شی په 10 افغانۍ د 100 کلدارو دا په 100 افغانۍ والا دوی مې کې یو څه لاس راسره ښوروي مګر زموږ هم اقتصادي وضعیت خراب راځه خپرونې کې څه راولي خپرونې ته والله که څه درته ووایم یو زمزمه به واورو نور خو زه نه پېژنم چې ته پاته که زمزمه مهرباني وای ما ورته یارانې چاته مه وایه پټ به سره ګرانې چاته مه وایه زه به یوه خبره درته وکړمه هر ځای چې روان یې چاته مه وایه ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ وروستی پیغام بیا اورو ډېر ښایسته زمزمه وروستی پیغام خو مې نو دغه دی چې دغه د خوندو د نجونو د دغو مکتبونه د طالبانو لاکې شوي ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ راځم درنو لیدونکو یو بل تن مې څنګ ته ولاړ دی د ده څخه به هم وپوښتو چې اختر مو څه ډول پیل کړي دي تر دا مهاله پورې مو څه کړي دي کومې خواته مو پلان دی ځکه چې دا د اختر نن وروستۍ ورځ ده څه مو کړي دي درنو لیدونکو روزګان یو غرنی ولایت دی او ډېری شنې درې لري اوبه هم لري نو ځکه دغه سیمه چې ده داسې دره غوندې ده د لوړ سرخون په نوم باندې یو سیمه ده دا ځوانان راغلي دي او دلته غواړي چې میله وکړي دا کوم ځای اوسېدونکی نوم مې عارفالله پخپل دی د روزګان ولایت مرکز فریدکوټ اوسېدونکی یم پخپل صاحب ډېره زیاته مننه کوو خوشحاله اوسئ ښه راغلاست پیوستون تلویزیون دی موږ ته مو وخت راکړي راځه راته ووایه چې اختر مو څه ډول پیل کړي د لومړۍ ورځې څخه راته دغه کیسه وکړي ځکه ډېری لیدونکي کیدای شي په تمه اوسي چې تاسو اختر څه ډول پیل کړي دي دا چې نن د اختر وروستۍ ورځ ده تر دا مهاله پورې مو څه کړي کومې خواته په میلو باندې تللي یاست اختر خو نو مو د خیره داسې راپیل کړي کله چې د اختر سهار شو د لمانځه وروسته بیا ولاړو زموږ ته د وطن اصلاح مسجد کې
هغه د سهار وریجې مو وخوړلې. وروسته د هغه څه رالو کور ته د حاجي د بابا مبارکۍ ته. د هغه څه بیا وروسته ولاړو مثلا کوچنیانو ته یې میله ورکړه. د هغه څه بیا ولاړو د دوستانو کره. د دوستانو سره هغه ورځ هم هغسې تېره شوه. او د میلې لومړۍ ورځ چې وه نو ولاړو د کندهار د دالې ډام ته. او د هغه څه دویمه ورځ چې وه کښته سره هم تشوا شو. نن ورځ چې دا یې راغلي د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ جنوب طرف ته لږ سرخوم ته راغلي. داسې تاسې راته راست میلې ته راغلي. ښه دا راته ووایه چې لیدونکي کیدای شي پتانه واوسي چې د نورو ولایتونو په پرتله باندې روزګان څه ډول یو ولایت ستاسو د خولې څخه یاوړي؟ روزګان ډېر ښکلې سیمې لري، ډېر یو منظرې او تفریحي ځایونه لري چې هر وخت د انسان د روح د تازه کېدو سبب ګرځي. مثلا داسې د چورې طرف دی او ټول روزګان ولایت چې دی سبزه دی نو ډېر خوندور ولایت دی. د نورو اوبه ډېرې دي، صافه هوا ده، ډېر ښه ولایت دی. ښه دا چې د اختر وروستۍ ورځ ده، وروسته څه پلان لرئ؟ وروسته نو دا پلان لرو چې کوم روزانه کارونه چې دي هغه به مخته وړو. او ځینې درسونه موږ هم وایو، خو هغه درسونه چې کوم درسونه پاتې دي هغو درسو ته به ادامه ورکړو او هغه درسونه به ووایو. یعنې ورځنیو چارو ته به د پخوا په پرتله باندې بېرته د پخوا په پرتله به بېرته ادامه ورکړو. لکه څنګه چې تېر ورځو کې مو کوم کارونه کول هغه په راتلونکي ورځو کې هم هغه تصمیم لرو هغه کارونه. دغه اختر ستا دپاره د نورو اخترو په پرتله باندې څه ډول؟ دا اختر د نورو اخترو په پرتله ډېر خوندور اختر و، ځکه چې په دې خاطر په افغانستان کې د یو اسلامي حکومت تر چتر لاندې ټول افغانان ژوند کوي. او کومې کورنۍ جګړې چې زموږ تاسو په مابینځ کې وې هغه الحمدلله نن نشته. بس یو افغانستان دی. نو ټول ته کوم شهیدان چې مخکې موږ کړي وه، کوم دغه چې مو کړي دي هغه نن هغه دغه وینه درېدلې ده، کومه وینه چې روانه وه. نو دا د نورو اخترو په پرتله باندې ډېر ښه اختر و. وروستی پیغام دی اورېدونکو ته څه دی؟ وروستی پیغام یې د روزګان ولایت ټول ولس ته دا دی چې خپل بچیان او خپل اولادونه زده کړو ته وهڅوئ. وخت نه دی تېر او موږ تاسې ټولنه چې ده د نورو هېوادو په پرتله زیاته ډېره شاته پاتې ده. موږ تاسې زده کړو ته ضرورت لرو. باید هر څوک که نر وي که ښځه علم په فرض دی باید چې زده کړې په وکړو، هغه که دیني وي که عصري وي. ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړي او زموږ سره د مرکې تاسو کولو ته دپاره مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړئ چې تاسو سره خبرې وکړو. د خوبه پاسې را بیدار شئ، وطن ګلشن دی پکې وکرئ.
لیدونکو بیا هم یو میلهوال سره ولاړ یم راځه مهرباني په یوسین تلویزیون دی لومړی مو ځان وپېژنئ د کوم ځای اوسېدونکي یاست زه خپله د ترینکوټ ولایت اوسېدونکی یم دلته په میله راغلي دې خواته ډېره ښه اشپازي یې کړې اشپزان له ځان سره راوستي وو اصلي میله ده تو دا راته وایې چې د اشپزۍ په اړه خو دې نظر راته راشي ستا اشپزي یې پخ کړې وه خو دا راته وایي چې اختر دې څه ډول راپیل کړي او څه ډول یې پای ته ورسېدي دا د اختر وروستۍ ورځ ده اول سر مو داسې راپیل کړي چې ټولو نوي کالي اغوستي وه بوټونه سدرې چې ساعتونه په لاس کړي وه او د سهار چای مو څښلې د اختر کاسه هم پسې وخوړله بره پسې راغلو ولاړو د عیدګاه لمانځه ته عیدګاه لمانځه چې راغلو باره مېلمانه وو نن باره د دوې ورځې کېږي چې په میلو ته راځو او د میلو څخه پسې راغلي دلته مو نن میله ایستلې ده ته مو وینې ګوره اشپزیانې مو کړي دي داسې اختر نو راغی خلاص شو خلاص و د اختر څخه وروسته پلان دې څه دی څه به پلان یې دا دی چې مقدمې ټول کې مقدمې جامه واخلو او داسې خپل ورځني کار یعنې ورځنیو چارو ته په عادي توګه سره ادامه ورکړو وروستی پیغام دې لیدونکو ته وایي وروستی پیغام یې دا دی لیدونکو ته چې په اختر کې خو د بل سره خوشحاله اوسي او جنګ نه کوي داسې نور ډېر ښه لګي ډېره مننه ژوندون مې ډېر ستړی ستومان دی نو ستا چنارونو ته به ځان دمه کومه د پیوستون تلویزیون درنو لیدونکو نننۍ خپرونه مو همدلته پای ته ورسېدل ستاسو ټولو له ملتیا څخه مننه تر بیا ښه وخت او ښې چارې د الله په امان